قدرمنو بیا مې سلامونه واخلئ. یلکه قدرمنو په یو کنډک کې راګیر شوی یم. نن درته یو بل داسې کلتوري توکی توری ښیم چې دا زمونږ شپنکیان رور دی او د غره لمنه کې شپنکیه شپېلۍ غږوه زما ساده لالیا شپېلۍ غږوه زما ساده 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 شپېلۍ غږوه. قدرمنو د بیساک په موسم کې دغه بیزې د کته طرفونو نه د پرتو سیمو نه روانېږي او دا ځي د لوړو لوړو غرونو ته. په لوړو غرو د خدای نظر وي، په سرې واورې ورې وي ویښ کې ګلونه، او بیا په اسو کې یعنی دا اسو د میاشتې نوم دی قدرمنو. تاسو بیساک او جیټ او هړ او اسو څه پیژنئ؟ خدا به وپیژنئ. دا بیا واپس راځي د له شانګلې په یو روډ باندې دیو دلته دمه یې خیره دمه. ای های مقام د فخر دی چې نن د تاج محل میرمنه زما جونګړې ته د ستړي ژوند دمې لراله. دا دمې لراغل ده دې کنډک کې. دا بیزه ده سربه بیزه ده. دا ماته د تاج محل میرمنه دا دې کې یو پیسوم دی پیسو. خو دا بعضې بیزه چې نو هغه لنګی، بعضې بیزه چې نو هغه وړماییزی. په دې کې دوجڼه موجڼه او په دې کې زاڼې پکې زاڼې او په دې یو بیزه پکې زاڼې پیازه شوي پکې هغه خو چې کله بیا به چوړې رانه وړي راشده پرېږده ته په دې قصو باندې نه پوهېږې. ته به اوس یې د کنډک منځ ته تلی شمه بیزه خو به مې وایي نه. ته راشه ته ما سره لاړ شه کنه مړه ته راپاسې زه یارېږم. دا زمونږ شپنکی رور دی. شپنکی رور ته کوم ځای؟ زه د پورڼه. ته د پورڼې. او چېرته تللی وای کم غر ته؟ مونږ خو کندیا ته تللي. کندیا ته تللی وای. راځه ورو ښه ګوره که دې بیزې د پخکرو والمه زه ګوره قامي اساسه یم ښه. دا به ستا ذمهواري زړګیه. نو دا راته ووایه ستا څومره وخت وشو په دې بیزو کې؟ ورځه ور لږ مخکې لاړ شه. 3-4 کاله وشو. 3-4 کاله دې وشو. او په دې کې بس یو قسمه ژوند دې روان دی. او په دې کې مې ژوند یاره په دې کې ډېر لوی سکون یې په دې بیزو کې. دا پیغمبرانو هم ساتلی دي. ابوبکر ته وایي ځکه ابوبکر وی چې هغه به بیزې ساتلې که نه. ابو پلار ته وایي ابوبکر خو بیزو ته وایي. نو دا راته ووایه چې دا تاسو د غرونو ته لاړ شئ نو بیا هلته تاسو چې دا چای مې پخوئ او خوراک ساکه ټول د دې بیزو په دې پیو باندې کار رواني. د دې پیو نه نور څه جوړېږي لکه د دې نه متر هم جوړېږي، متر غوړي هم جوړېږي. غوړي او دا بګوړې مګوړې د دې په پیو کې کېږي که نه هغه د میخې او د غوا پی بګوړې پکې هم کېږي. او دا پی خو ډېر شی. نو دا تاسو څنګه شار وئ په دې غرونو کې؟ څه سهولت یې تاسو سره؟ بس دا په دغه روزانه شار وي که نه هر ورځ شار وي. ښه او بیا د دې نه دا څیزونه تاسو خرڅوئ هم بازار ته وړئ دا غوړي مړي؟ نه خرڅوي نه، موږ واپس خپل کلي ته کور ته وړو. ښه کلي کور ته وړئ. دا مې اورېدلي دي چې تاسو دومره په دې کې ماهر یئ چې خپل د کنډک یو بیزه پیژنئ. دا څومره کنډک دی دا ټوله؟ دا تقریبا 300 بیزې دي. 300 بیزې دي او یو بیزه پیژنئ؟ یو پیژنم. د هرې بیزې نوم درته یاد دی؟ یاد دی. په دې باندې تاسو نومونه ایښي؟ او نومونه پیښې واو. ښه په دې کې یو بیزوګری سپی او سپی کوم چې د شپې ښکالو ته غپ کوي یا نورې قصې هغه سپی شته دی؟ شته پکې شته. سپی چېرته دی؟ په دغه ځای کې دی بیزو کې دی. ښه هغه وایي چې لکه داسې د ورځې څه نه وایي خو چې د شپې کله غلغه دوړه یا شرمخ راشي یا داسې نو هغه به تاسو خبرئ او تاسو سره دغه وي تبرګۍ وي وړې وړې خلک وایي خوله دې د بیزوګو تبرګۍ ده. دا متل ولې وایي؟ د دې څه مطلب دی؟ دا خبره صحیح ده. تبرګۍ ورسره موږ سره د بیزو تبرګۍ راشه ته دې خوا که نه ته دې خوا راشه جانانه راشه دا تبرګۍ هم راوړه. قدرمنو دا ځکه وایي چې خوله د بیزوګو تبرګۍ ده چې دا ډېره تیرئ یا وایي په خوله درته فرشتو توکلي دي. ته دې خوا راشه که نه راشه تبرګۍ پرېږدې یو څو خبرې هم وکړه مړه دوه خبرې وکړه که نه جانان شه که نه. دا راته وایه ستا څومره عمر دی؟ 15 کاله. په بیزو کې څومره وخت شو؟ ډېر وخت شو. او خوشحاله په دې ژوند کې؟ یاره دا ژوند وایي ډېر د سکون یې په غره کې خلک ناست دي نه د دې نه خبر یې چې ریټ ګران شو ارزان شو سیاست هلته لاړ سیاست دلته راغی ښه بېغمه ناست یې ځانه. او د دې چای وایي داسې زبردست چای چې سړی ته یو ګوټو کوي داسې کله به اوس کوو؟ اوس چای پوخ دی که نه؟ اوس به پخوئ؟ یاره د دې پیو چای ولې سم سړی لیونی کوي که نه. ما یو پیره په دې کاړ بانډه د هغې کې څکلی و یاره چې یو 2 پیالې مې وڅکو بیا مې تندکونه خواړه تندکونه. نو دا ولې د بیزو دا پی اوریجنل کاړ دا کاړ مول چړی دا هغه باندې دي هغې ته به کله کله مونږ تلو که نه. څو بیزې پکې لنګېري د خیره 100 پورې لنګېري. د بیزو دا کنډکونه چې یي که نه لکه دا برکتي که څه وجهی ګوره لکه بیزه په کال کې 2 بچي راوړي یو بچی بعضې پکې 2 نه راوړي. ښه د دې کنډکونه یې ګوره او دا نور ځناور چې شونه دي 5 بچي راوړي 6 راوړي. ښه دا ځکه او د دې دا پی چې دي نو دا لکه شپېلۍ چې وایي کله کڼۍ د دې دا پی داره چې ورته ووایي نو هغه بیا اواز ښه کي منې که نه منې؟
شپېلۍ در سره شته کوم ځای ده کاکاجي ته راواله شپېلۍ راواله ای زړګی زما ورور یې کنه کاکاجي ډېر خوند و دا شپېلۍ په غره کې غږوئ یو خبره کومه ده وګوره کاکاجي ته پته وه هغه وایي چې د شپېلۍ دا ټایم نه دی د دې د غږلو هم یو ټایم یې که نه دا تاسو څه ټایم کې غږوئ دا شپېلۍ ماښام شي د دې د غږولو مطلب څه لکه دا تاسو ولې غږوئ خبيزي هم خوشحاليږي دا ګوره راشد سور او ساز ته ځناور هم خوشحاليږي ځکه غږی چې د شپې کله دا خاموشي شي د دې د اواز ډېر تر لرې پورې ځي او جانانه لږ لږ رانه هېر وې وکم ځوانې مرګ شپېلۍ وهي غرکی کړمه او مورې کوچیلا مې ورنکي د بیزو د منځه زه به خان ساتم که ځان به جوړوم وما د کوچي د عمر نظر کې د نغري اورې بلیږي دوی تیزینا یا په سالنډې دي چیلم پرېښونو او زما د سپینې خولې دي نه منل سوالونه یې واه د دې یو خاص اواز دی د اواز ورته وکتو نه ته ورته هغه اواز وکړه هغه څنګه اواز دی ته بیا وکړه مصري کو आवाज وکړه بيزي ته आवाज وکړه دا قدرمنو پر هغه بيزي خطلې دي سرلا دا आवाज کچ یار خوشاله دی ډېر وخت بعد خوشاله شوی دی قدرمنو رښتیا خبره دا هم زمونږ د کلتور یوه برخه ده دا بيزي دا پرسکونه ژوند بې دا مالي دا خلک دا خرڅوي د دې د ژوند ژرنده په دې باندې روانوي دوه بنیادی فرقونه تاسو ته خیمه دا د ترکولو سړک دی او دا په زمونږ روایتي بيزي پرتې لري دلته ګاډي ځي اندیش بابا شعر دی غالبا چې مینې لاهو کړي د ترکولو سړک نه د ښکالو شته نه د پل ښکاري دا زمونږ ښکالو لاړه دا پل لاړ مینه لاړه که دا بيزي او دا پوخاني توکي کاکا ګوره موږ ته ست وکړو چې د پیو چای به وڅکو دا ست په ښار کې خلک ډېر په ګرانه کوي او که کوي نو یا به یې څه بزنس چې کوم دی میټینګ وي یا څه بل څه راشد ستونه ځکه ختم شو چې رشتې کمزورې شوې رشتې ځکه کمزورې شوې چې روحانیت لاړ روحانیت ځکه لاړ چې دا کلتوري توکي لاړه ډولۍ لاړه جغجغنډی لاړ بيزې لاړې کنډکې لاړې که دا را ژوندي شي ژوند ډېر ښکلی دی اوې بيزې ته ولې خفه یې مه خفه کېږه ژوند خو ډېر ښکلی دی جانانه راشده ګوره څومره ښکلي بيزه دی هی دې کې ځان له سکون دی بيزې ته څنګه یې ښی هغه یو بيزې ته اکشی کمار یو فلم کې وی چې ته د میاشتو نوم والا هغې وي هغه وي د مۍ نوم یې واغست قدرمنو خوشحاله راته اوسئ دا ژوند دی کنډک کې بالکل ګپ ګپ ولاړو د دغه توکې مدا دا وه چې نن موږ تاسو ته دا وښیو چې دا د بیزو ساتل ځان له یو لایف دی یو ژوند دی دا خلک بېغمه یې د دې سکون یې د دې ژوند او یو خو راشد دی چې غمونو چې کوم دی نو راشد ګډوډ کو بهرحال خوشحاله اوسئ رزل له شانګلې نه د کنډک د منځ نه هی او نن دغه ویډیو پای ته رسي و د غره لمنه کې شپن کیا شپېلۍ غږوه زما ساده ساده لالیا شپېلۍ غږوه د الله په امان د الله په